فرهاد د یوې غریبې کورنۍ زوی و چې د کلي په کروندو کې به یې له خپل پلار سره کار کاوه. هره ورځ به یې د سختو شرایطو سره مبارزه کوله، خو د زړه نه یې لوی امید درلود چې یو ورځ به خپل او د خپلې کورنۍ ژوند بدل کړي. یو ورځ د کلي یو زوړ سړي ورته ویل: فرهاده، قسمت یوازې هغو خلکو ته فرصت ورکوي چې زړور وي او هڅه کوي. فرهاد د دې خبرو سره پریکړه وکړه چې خپل کلی پرېږدي او ښار ته لاړ شي ترڅو خپل بخت وازموي. په ښار کې فرهاد له ډېرو ستونزو سره مخ شو. کارونه یې ونه موندل، کله به وږی و او کله به یې په پارک کې شپه تېره کړه. یوه شپه یو شتمن سړی د پارک نه تېرېده چې فرهاد ته یې پام شو. هلکه، ته ولې دلته ایخ کې ناست یې؟ فرهاد خپله کیسه ورته وکړه. شتمن سړی متاثر شو او ورته یې ویل: زه یو لوی شرکت لرم، که هوښیار او صادق یې نو زه به درسره مرسته وکړم. فرهاد د شتمن سړي په شرکت کې د کار پیل وکړ، خو شرکت له مالي ستونزو سره مخ و. هغه خپلې ټولې تجربې وکارولې او د شرکت د ژغورلو لپاره یې نوې لارې چارې موندلې. لږ وخت نه و تېر شوی چې شرکت بیرته وده وکړه. شتمن سړی د فرهاد وفادارۍ ته حیران شو. ورته یې ویل: فرهاده، ته یوازې یو کارکوونکی نه یې، ته اوس د دې شرکت شریک یې. فرهاد چې یو وخت وږی ګرځېده، اوس د ښار له شتمنو خلکو څخه و. فرهاد خپل کلی ته بیرته لاړ، د خپلې کورنۍ ژوند یې بدل کړ او خلکو ته یې د کار فرصتونه برابر کړل. هغه پوه شو چې قسمت یوازې هغو ته موقع ورکوي چې زړور، صابر او هڅاند وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ.